لیدونکو ولیکې هیلې او سلامونه مې قبول کړئ. الله دې وکړي چې تاسو ټول د کامل روغتیا په لباس نغښتي وئ. نن په یوه بله مهمه موضوع خبرې لرو چې هغه د شکر په ناروغانو کې رامنځته کیږي. زیاتره د شکر ناروغان د شکر دواګانې استعمالوي، استفاده کوي، ان ځینې د پچکارۍ په ډول انسولین هم کاروي، ولې بیا هم د لوړ شکر څخه دوی ګیلمن وي. یعنې په دې معنی چې د دوی شکر کنټرول نه وي. هغه وجه دا وي چې د دوی بدن د انسولین د پچکاریو سره مقاومت لري. زیاتره کسان چې دغسې مشکل لري، هغوی د انسولین په مقابل کې چې انسولین د شکر آخري دوا ده، چې هغې نه وروسته بله دوا شتون هم نه لري، هغې په مقابل کې هم د دوی شکر ځواب نه وایي او همداسې لوړ پاتې وي. دې ته د انسولین په مقابل کې د بدن د حجرو مقاومت یا انسولین رزسټنس ویلی کېږي. دغسې خلک چې کله دغه مشکل پکې رامنځته کېږي، پکې صورت نیسي، نو باید د اړونده متخصص سره دوی همیش مشوره وکړي، ځکه خدای نخواسته که چېرته شکر لوړیږي، زیاتیږي، نو 4 مهمې عضوې اخته کوي یا 5 مهمې عضوې اخته کوي. یو د هغې څخه د سترګو دید ضعیف کېدل دي، ان ړندېږي، د سترګو شبکیه شکېږي، خونریزي پیدا کېږي، او بل د ګردو د تخریب او دایمي فلج سبب هم کېدلی شي. دریم دا چې د زړه د حملې، د دماغي سکتې حملې باعث کېږي، دماغي فلج باعث کېږي، د لاسو او د پښونو عصبي سیستم، عصبي تارونه هم خیرنېږي، خرابېږي، او پښې لاسونه خرابېږي، رګونه یې بندېږي. نو دغسې مشکل بیا په لوړ شکر خلکو کې چې د انسولین په مقابل کې بدن مقاومت پیدا کړي رامنځته کېدلی شي. دغه مشکلات اختلالات په هغه مریضانو کې هم چې دوی خپل پرهیز په سمه توګه اجرا نه کړي او یا هم خپله دواګانې په خپل وخت هغه ډول چې ورته سپارښتنه شوې ده استفاده نه کړي، نو دغه مشکل پکې رامنځته کېږي. نو بیا هم د خپل شکر د ښه کنټرول او د دغه یادو شوو خطرناکو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل متخصص ته مراجعه وکړئ، تر څو دغه مشکل مو په وخت تشخیص او درملنه شوې وي. ډېره مننه. سلامت اوسئ.